سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه یو ځل بیا ستاسې په خدمت کې حاضر یم او غواړم چې د وینې د لوړ فشار په باره کې خپل معلومات له تاسې سره شریک کړم. په کوم وخت کې چې موږ تاسې خپل فشار وګورو، په هغه وخت کې موږ ته دوه عدده په لاس راځي. یو ته یې لوړ مثلا 160/80 او بل ته یې کښته مثلا 80 وي. په هغه صورت کې چې کله زړه وینه رګو ته پمپ کړي، چې کوم فشار موږ ته لاسته راځي هغه ته لوړ، او په هغه صورت کې چې زړه د استراحت په حالت کې چې کوم فشار موږ ته په رګو کې لاسته راځي هغه ته کښته فشار ویل کیږي. موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې د زړه وظیفه د وینې رسول دي و ټول وجود ته. که چېرته موږ تاسې زړه د اوبو له پمپ سره مشابه کړو، چې همدغه اصلا په وجود کې د زړه وظیفه ده، وینه و وجود ته پمپ کول. او که چېرته موږ تاسې رګونه د اوبو له پیپو سره مشابه کړو، نو د وینې فشار یا لوړ فشار په دې شکل باندې تشریح کولی شو. که چېرته موږ د اوبو د پیپ خوله باندې ګوته کښېږدو او همغه خوله یې ور تنګه کړو، په هغه صورت کې اوبه په یو ډېر لوړ فشار له پیپ څخه غورځي. په همدغه صورت کې کله چې په رګو کې مقاومت زیات سي، کلک سي، تنګ سي، په دې کې د وینې فشار لوړ ځي. څومره چې د وینې فشار په رګو کې لوړ ځي، په همغه اندازه باندې زړه باید ډېر کار وکړي تر څو له دې ځایو څخه وینه تېره کړي او د وجود ټولو برخو ته یې ورسوي. هغه بیا په خپل وار باندې همدغه رګونه نور هم کلکوي، نور یې هم خرابوي او نور یې هم تنګوي، چې هغه بیا په خپل وار باندې په زړه فشار اچوي تر څو نور ډېر کار وکړي او وینه وجود ته ورسوي. دوا یعنې د وینې د لوړ فشار لپاره دوا ورکول یا د هغه لپاره چې کوم تدابیر نیول کیږي، هغه په همدغه صورت باندې په همدغه شکل باندې دي تر څو دغه سایکل ودروي. کله چې په رګو کې فشار همدغسې اوچت پاتې سي، که څه هم د وجود ټولو برخو ټولو رګو ته زیان رسوي، خو هغه ځینې رګونه چې په وجود کې حیاتي ارزښت لري او د هغو له خرابېدو سره امکان لري د موږ تاسې د مرګ له خطر سره مواجه شو، هغه عبارت د مغزو له رګو څخه ده چې امکان لري د دماغي سکتې باعث شي، او موږ تاسې په فلج اخته کې د زړه له رګو څخه ده چې امکان لري همدغه لوړ فشار د زړه د حملې باعث شي، او د پښتورګو له رګو څخه ده چې امکان لري د پښتورګو د خرابېدو، او د سترګې له رګو څخه ده چې امکان لري همدغه فشار زموږ تاسې د ړندوالي باعث شي. متاسفانه فشار کوم یو عرض نه تولیدوي. په 99% حالاتو کې کوم ناروغان چې فشار د لوړ فشار ناروغي لري هغه په خپله ناروغي خبر نه وي. په همدې وجه باندې د وینې لوړ فشار ته موږ په طب کې د مخفي یا پټ وژونکي په نامه سره یادوو. یعنې خلک ورباندې خبر نه وي. څه وخت چې روغتون ته مریض مراجعه وکړي، مثلا دماغي سکته ورته شوي، چې موږ یې وګورو هغه د وینې فشار یې ډېر اوچت دی، د همغه له امله په ډېر وخت وروسته دا مشکل ورته ایجاد شوی وي. صرف او صرف په 1% خلکو کې، هغه هم په هغه صورت کې چې د وینې لوړ فشار یو بحراني حالت ته ورسیږي، په ناروغانو کې امکان لري اعراض منځته راسي، او هغه هم د سردردي، سابندي، او په ځینو وختو کې امکان لري د دماغي سکتې سره ناروغان مستقیما شفاخانې ته مراجعه وکړي د لوړ فشار، د وینې د لوړ فشار په واسطه. موږ تاسې د دې ناروغۍ سره څه کولی شو؟ لومړی خبره دا ده، څرنګه چې دا کوم عرض نه تولیدوي، په دې وجه باندې موږ تاسې باید خصوصا هغه خلک چې عمرونه یې د 40 کلو څخه سربیره خپل
د وینې فشار په 2 کلو کې یو ځل یا په یو کال کې یو وار ولاړ سي او معاینه یې کړي. کولی سي چې همدغه د فشار آله په کور کې وساتي څوک، او قیمتونه یې هم دومره اوچت نه دي، او د وینې فشار ورباندې وګوري. وجه دا ده چې د وینې فشار په اکثر وختو کې هیڅ عرض نه لري، تر هغه وخته تر څو چې ډېر ناوخته وي. دومره خبره دا ده چې له ځینو غذاګانو سره زموږ تاسې خیال ساتل، مثلا د غوړو کم خوړل، د میوه‌جاتو سبزیجاتو زیات خوړل، د مالګې کمول په خوړو کې، او له هغه سره په څنګ کې د سګریټو نه څکول دي، او د ورزش زیات کول، او ځان په فزیکي حالت باندې تکړه ساتل، او هغه کسان چې د هغو وزن زیات وي د وزن کمول. سره له دغو ټولو شیانو که د یو انسان فشار وکتل سي او هغه د 140 پر 90 څخه لوړ وي، په هغه صورت کې موږ ناروغانو ته تداوي شروع کوو، تر څو هغه کوم حالتونه چې مو ذکر کړل، اختلالات چې مو ذکر کړل، دماغي سکته، د زړه حمله، د پښتورګو خرابوالی او د سترګو د ړندېدو څخه د ناروغانو بچول دي د دوا په واسطه. د وینې د فشار دوا یا د وینې د لوړ فشار ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هغه له انسانانو سره همیشه وي. یعنی یو ځل چې څوک په تداوي باندې ډاکټر په تداوي باندې یا په دوا باندې شروع کو، هغه ناروغان باید دوا ونه دروي تر څو چې ډاکټر کوم هدایت په بل شکل ورته وکړي. متاسفانه موږ ته په طب کې د وینې د لوړ فشار اسباب هم معلوم نه دي. صرف او صرف په 10% حالاتو کې موږ ته معلوم ده چې د وینې فشار امکان لري د ځینو ناروغیو په واسطه منځته راسي، او کله چې موږ د هغو علاج وکړو د وینې فشار صحیح شي. خو په 90% حالاتو کې یا تر 90 څخه زیات حالاتو کې په هغو صورتو کې موږ ته د وینې د فشار اسباب هم معلوم نه دي. نو له دې وجې هغه کسان چې عمرونه یې اوچت وي، هغه باید په هرو 2 کلو کې یو ځل خپل د وینې فشار په خپله معاینه کړي. که چېرته اوچت وي ډاکټر ته مراجعه وکړي. او له هغه سره په څنګ کې باید ووایم چې د وینې فشار په یو ځل کتو باندې که چېرته اوچت وي دا معنا نه لري چې هغه خلک فشار د وینې لوړ فشار ناروغي لري. ځکه که چېرته موږ تاسې منډه وکړو او یا کوم بل فزیکي په اصطلاح فعالیت وکړو، امکان لري فشار مو لوړ سي. خو د وینې فشار بیا ډاکټران په څو واره باندې په هغه حالت کې چې موږ د استراحت په حالت کې یې ګوري او د هغو اوسط راخي، او بیا یې ګوري چې که چېرته د ناروغانو د استراحت په حالت کې هم فشار اوچت و، په هغه صورت کې بیا په دې فیصله کوي چې دا ناروغ د وینې لوړ فشار لري. خدای دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته مفید وي. نور مو په خدای سپارم.